نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. عزتمند په معاشره شه درې انتهایی سنگین ګناهونه دي چې معاشره شه د عام شوي دي او چې دغه طرف ته فکر نشته چې دا د عظیم ګناه ده. یو حدیث مبارک شه درې الله رسول فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې درې کسان داسې دي چې دغه سره بروز قیامت انا خصمهم یوم القیامه، په ورځ د قیامت دې خلاف زه په خپل خاصمو، زه په خپل په دې باندې دعوا کوم، یعنی مد مقابل په دې باندې دعوی کوین که بروز قیامت زه په خپل باندې هغه درې کسان سیکتی هغه سنگین ګناهونه سه کیم خلق تی چې هغه ګناهونه کوي چې الله تعالی په ورځ د قیامت باندې خپل دعوا پکای او چې به الله تعالی په ورځ د قیامت دعوا پوکي به د سړي د بچي کېر شتا د خلاصول کېر شتا د الله د قهر او د غصه نه وڅ خلاصای. مولا رسول فرمایي چې په درې کسانو شی یو کس الله رسول شاله چې الله رب العالمین فرمایي چې هغه سړی چې د مو په نوم باندې چا سره عهد وکي او دغه نه بعد ایک سره دوکا وکي او عهد ورموت کی، الله پاک فرمایي چې دا چا سره چې د زیوتای وکړو د عهد ورموت کو دا وعده ورموت کړلا دغه طرف نه په ورځ د قیامت الله وی چې زه په خپل داویدارو. و دوام کاس په بارش الله رسول فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې دوام کاس هغه د چې په ورځ د قیامت وزه په د بند داوی کوین کوم چې هغه ازود سړی خرڅای، ازود سړی مخشه وینځ غلامونو خرڅدل و نو ازود سړی په د وینځ او د غلام په شکل باندې خرڅ کې او په نن سبا وخت چې د کینو رواجینا ګرځي چې د خوین دلیونه خرڅای هغه په د حدیث لون درسي چې هغه خرڅه کې ازود سړی د ازود شزینا دو خرڅه د کړلا هغه ریپی د وخستله او د خړل په زونو په بل بچي باندې په دغه سړی باندې بروز قیامت په خپل باندې داویدار وي والله رب العالمین دې د حاسمي او دریام سړی عزتمند الله رسول فرمایي چې الله رب العالمین په روز قیامت الله وی چې زه په د باندې حاسم او داوی کوین کوم. دریام سړی هغه دا الله رسول فرمایي چې چا د چا سره چا زوند مزدوری تاسو کروست مزدورای او نو خستله پیرا په پیرا خو دغه نه بعد دغه مزدورای ادا نکړلا اختټال مټول کوي ظلم ور سره کوي خپل حق نور تر رسي. د درې کسونو عزتمند داسې دي چې په ورځ د قیامت الله جل جلاله په خپل باندې دی خلاف حسم او په دې باندې دعوا کوي او چې الله جل جلاله په خپل قاضي ای او ادر باندې دعواو کې به یو طاقت شته چې خلاصته کی نه هیڅ یک خلاصوای نشي د الله د قهر او د حسینا. عزتمند په د درې ګناه شکه په امت شسه کا په د ګناه شه مبتلا وي چې دای عهد کوي او متای مسلمان ته دوکا ور کوي یا د غیرانګه دای داسې کو چې د سیک مزدور روالي به یک بند مزدوراو کو بیان ور ترسای یا ازود سړی یا شزینا خرڅای دغه درې ګناه چې سیکا مبتلا دي دغه نه عزتمند تبا او بوسیه د سنگین ګناینه دي په معاشره شه ونن سب ډیر عام چاليږي عزتمند دغه ګناه نه مشته ست تبا او بوسی. الله رب العالمین د په دې ټوله خبره باندې مشته ست ټوله تعامل کول توفیق او نصیب کی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.